ته مخامخ شه ته هر څوک چې خو ته زما غیرت معلوم کړه چې زه چېرته پټوان یې زما نه وخت کاغی تصویر دی ورکړه ټي وي دی ورکړه خپلې مور ته اوس چلی مدنی تان دی قربان ماد سر زما نیم بے وفا حبیبا خود گو وفادار ما مدنی تان دی قربان ماد سر زما نیم بے وفا حبیبا خود گو وفادار ما لوغړنې چرګې زویا زما د ناټ کې خوښ شو هغه وخت رحمان نه راولې نه ډېر زبردست د لوغړنې چرګې زویا یو وار نه سوار راکړه او مازغه مې توله شي الله یو شعر راته ووایه نو وایي جاړه 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 بنده ولې دومره خاندي څومره ښکلي ښکلي کړه بېلتون د خاورو لاندې نو وایي څومره ښکلي ښکلي په ارمان د دنیا تللي دي نو وایي ښکلي ښکلي خلک د بېلتون غشو ویشتلي دي نو وایي پراته په واه زبردست د ټیک ټاک د اړې د اکاونټ نه مې 4 لک روپۍ رالی یار هغې له به زه صرف 1000 روپۍ ورکړم او نورې به ترې ووایم ځان به پرې گاډی واخلم بس د خپل اکاونټ مې پرې مخکې کړو په هغې زه نور څه کوم اورې خو نور ورته وایم ټیک چې زه نورې ویډیوګانې نه جوړوم بس بختي رحمان لالا خبره واوره د لوغړنې چرګې زویا تا پټوان زمانه ایستي دي پیسو پته خو ونه لګېده پیسې خوران نه دي بختي رحمان لالا روپۍ مې راغېستې دي خو لوغړنې چرګې زویا دا خو پکې څه شی دی صفا صفا خبره کوه بختي رحمان لالا خبره دا ده چې 1500 روپۍ راغلي 1500 به زه والم او 1000 به تاله درکړم ځکه چې ما درسه محنت کړی دی پیسې راکوه پیسې زما نورو څه خبرو ته ضرورت نشته پیسې راکوه شابه یواره بختي رحمان لالا دا خو ښه شی دی یاره نورې پټوان رانه وکړه صحیح صحیح پټوان رانه وکړه بختي رحمان لالا خفه نه شي خو زه ستاسو نورې ویډیوګانې نه جوړوم د لوغړنې چرګې زویا دا ولې په تا خو زما پوره اعتبار و تا ویډیوګانې زما سره کوه خلک زما نه ویډیوګانې کوي پټولې ورکوي او تا خو باره میاشت مال 1000 روپۍ راکولې او دا ولې تا باندې څه چلو وشوم زما په خیال چې الله ګوتې درکړي دي ښایسته بختي رحمان لالا چا خو ګوتې نه دي راکړي خو بس مله په کور کې م راته خلک ښکارېږي نورې ستاسې ویډیو نه جوړوم پاسه پاسه تا خو خپل مطلب پوره کو که نور مې یا کور ته راغلی وي راپسې یا راپسې پټو ته راغلی وي ریحان ما ته وایي چې دې چې کوم د 4 کروڑ روپۍ د اخیستې دي تا د ویډیوګانو نه زه بختي رحمان یم زه به هم د سړي بچی نه یم که بیا راغلې زما کور خواته نو قسم په خدای هلته به مې وجلی بختي رحمان لالا شډل بډل سړی وي سړی مې د نه جوړ کو اوس دا خبرې کوي او مطلب مې کو څه شي کولی وکړه ته زما د پلار د غیرت نه خبرې په ډک بازار کې سړی رانیولی او د خپې نه او سیده جاز ته ورویستی او زما د پلار غیرت تا ته پته نشته او ستا خبره بالکل ټیک ده 8 لک روپۍ مې د نه والې دي چې څه شي کولی وه که لاس دې ازاد توره دې تېره او زه د نه لاړم راځه رکېږه ستا غونې مطلبي دوستان مې نه دي په کار رکېږه
څوک چې خو ته زما غیرت معلوم کړه چې زه پټوال زما نه وخت کا غي تصویر له ورته ټي وي له ورته خپل مور ته وس چلای زه د شون په ډاک بازار کې دا وینا کوم بیا پکې د خزه خاون نه چې ما له جواب راکړي چې په ما خروستو ما ته وای بختی یا بختی کوتکا جو خزور ولا ورکه کوتکا اوس پدرس جان رسوا دا بغلان دا معشوقک د خپل سر په څنګه چلې ماره ما نوازونه کول چې مګر زه دې سره نیمه لار کې پرېښو دي که نه ورحمان وتا ویړیا لکه پټو ندا بختی تماشا چی سو بختی سبانا دا کت سلسل لما سر جفا کری ستا جفا والا وفا دا جفا ندا هغه تیر شو چې می مینه بدلا کړه دا لوال خو مه کوه خو یوه خبره ته کوم یو ټیک ټاک دره جوړوم چې سم پیمې شي اورې خو هم نن یې تماشه ده سبانا ده که ته زلزله له ما سره جفا کړې ستا جفا والا وفا ده جفا دا مطلبي دنیا ده دا د لوغړنې چرګې زامن د چا په کار نه راځي بس دا خپله دیاړي مې خوښه ده دا خپله دیاړي به کومه اوس پدرس جان رسوا ده بغلان ده معشوقک د خپل سر په بها مومي ورحمان وتا ویړیا ده بهانه ده بختی رحمان الله څنګه چلې د لوغړنې چرګې جا څنګه یې بس خیر دی لالا څنګه چلې ټیک ټاک اکاونټ څو ته ورسېدو بس غلی شه ټیک ټاک یې مړنګه وه ټیک ټاک پکې چې شی نه پېژنم هو دوکې راکړه دوکه ښه څه دوکې راتلل چل شوی دی بس ویډیوګانې رانه وکړې هغې پټوله ورکړې بس په څه پته یې نه پوهېږم څوک راته وایي 4 لاکه روپۍ راغلي څوک وایي 15 لاکه راغلي دي بس پته باندې نه پوهېږم د روپو او 1000 روپنګۍ یې راکړې او بس په هغه ځي زه دوکه کړمه تا ته ما نه ویل چې د دنیا مطلبي دې سره مه ګرځه شل پېل مې ورته ویله خو تا زما خبره اورېده نه ما تصویران پټوله ورکوي دا کیسې مې دي کولې چې پته دې ولګي بس موږ ته څه پته وه چې دا د لوغړنې چرګې زامن به موږ له دوکه راکوي یو به د هغه ځینه موبایل نیولی بل به دغه ځینه موبایل نیولی موږ ته څه پته لګي او بس زه خو د خپل ژوند نه ستومانه کړی یم زه یم چې څه وکړم خو بس الله ته مې سپارلی دی تا ته هم اوازونه به کول چې دا کیسې بیسې مه کوه دا خلک چا په کار نه راځي تا ویل نه داسې دی او داسې دی ما روپۍ راکوي 1000 روپۍ اټۍ راکوي 1000 روپۍ اټۍ څه کوې خیجان چې څوک هم ګرځېدلی دی نو د ګیتې رسوله خو مطلبي دی مطلب اشنا دی تا پر بوبه کم چې کوم هغه کور هم ځان نه ساس کو هغه ځان پکې ګاڼې مه واغستو ګرځه له پنګ ستا له پنګ اوس ګرځه چې پته دې ولګي پوه شولې ته لا وسم ژوند دی ستا په ځای ځای که نه ما مزاح خوړی ځان مې مړ کړی ځان مړ که ځان شرم در پکې نشته مالې دې سو کوسو د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي ته لا وسم ژوند دی ستا په ځای ځای که نه ما مزاح خوړی ځان مې مړ کړی ځان مړ که ځان شرم در پکې نشته مالې دې سو کوسو ته لا وسم ژوند دی ستا په ځای ځای که نه ما مزاح خوړی ځان مې مړ کړی ځان مړ که ځان شرم در پکې نشته او ستا خبره بالکل ټیک ده 8 لک روپۍ مې د نوالې د سیسه شي کولی وه که لاس دې ازاد توره دې تېره
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زمونږ چې کومه ویډیو وکړه د ویډیو جوړولو مقصد مو صرف دا دی چې مشران مه تنګوئ یا کنځلې تاسو ته وکړي یا ردې بدې تاسو ته ووایي نو پلیز بختر رحمان مه تنګوئ. تاسو په دې ویډیو کې وکړه چې بختر رحمان غریب پکې ځان مړ کړو خلکو د ویناګانو د وجې خلکو د دوکې د وجې نه نو پلیز داسې چا سره ملګرو مه دا کوئ. ویډیو د چا خلاف نه ده. تاسو مشران مه تنګوئ. دا مشران تاسو مه تنګوئ. داسې نه چې تاسو دا مشران تنګ کړئ او دا ستاسو د لاسه کار وي. ملګرو د ویډیو زموږ دا مقصد دی چا پورې نه ده نو پلیز دا اګنور کړئ نه د سره اکشن اخیستلو تاسو نه پکار نه دي نه به تاسو د کمنټونو ډېر زیات کنځلې کوي. پلیز داسې مه کوئ. موږ تاسو ډېر ریسپیکټ کوو. تاسو په بخښنه باندې خندا راولو. داسې ویډیو تاسو له راوړي تاسو ته خوند واخلئ او که دا ویډیو چا خوښ شوي دا لایک کړئ. موږ چې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ډیر واین او سره پیج هم لایک کړئ. ډېره مننه شکریه. تصور پرېد مې دا مخکې شیر کړئ. دنیا په تماشا چې